अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ګرانو ملګرو هر کلاس د اډابل سټر کمپلیټ کورس مونږ او تاسو ملګرو اډابل سټر سٹارټ کړو کمپلیټ ټولز ډیرای ټولز مونږ ډیسکس کړل کوم مهم چیزونه او شیانو مونږ هغه ترې وویل مونږ اوس زه په اډابل سټر کې پروجیکټ ترسره کوو څنګه پوسټر ډیزاین کو څنګه لوګو ډیزاین کو څنګه بینر ډیزاین کو څنګه کور پیج ډیزاین کو مختلف ډوله پوسټر او بینر به موږ ان شاء الله په دې پروجیکټ کې ترسره کوو نو زه راځم اډابل سټر راخلاصوم زموږ او تاسو موضوع نن چې دا پروفیشنل آی ډي کارت ډیزاین ده نو زه راځم نیو فایل ته او فایل کې زه ملګرو راځم مثال په طور پرنټ لپاره یا داسې موبایل لپاره هر څه لپاره تاسو غواړئ زه پرنټ کې زه به ورته درته چې وهلم هلته به د واحد ورته انچز واخلم ما فرض کې یو صفحه جوړه کړله عنوان مې نو ورکړلم دغسې راغلم نو زه دلته کې راغلم ملګرو موږ به لومړنۍ سره څه وکړو دلته به راشو موږ رایټ کلیک او د شیپ باندې موږ خبره کړې وه شیپ به راواخلو ریکټینګل ټولز ډبل کلیک وکړئ زه ورته وایم چې ماته 2 انچه ویت پراخوالی راکړه او 15 انچه یا ورته 6 انچه ووهلی صحیح څلور شپږ زه به ورته 15 واخلم صحیح 15 انچه هایټ ماته راکړه اوکې کوي نو دا موږ سره آی ډي کارت خو دا موږ سره لږ څه پراخه هایټ یې زیات شولو نو دې لپاره به زه راشم هایټ چې دی دا به ورته څنګه کم هایټ به یې زه ورته 4 کم او جګوالی به ورته پراخوالی به ورته 3 کم به کم صحیح ملګرو اوکې کم نو موږ سره یو آی ډي کارت غوندې هغه کوم فریم چې د هغه راغللو دې لپاره به اوس تاسو څه وکړئ ملګرو دې لپاره به لومړنی راشئ تاسو به شیپ راواخلئ او دلته تاسو کتلی شئ ملګرو پالیګان ټول به راواخلئ صحیح نو دې لپاره چې تاسو دغه بای ډیفالټ راکوئ دغه څو پوینټس لري 1 2 3 4 5 6 نو دې لپاره چې موږ 3 واخلو نو تاسو ډبل کلیک وکړئ تاسو ورته چې ولیکئ 3 ولیکئ نو تاسو سره یو هغه مثلث او مستطیل غوندې راغللو نو زه به داسې څنګه کم تاو کم صحیح ملګرو دلته به موږ داسې ورته سیټ اپ کړو تاسو راشئ دا شیپ بټن ونیسئ لږ داسې تاسو کولی شئ دې څخه یو کپي واخلئ او دلته سمپلی راوړئ او آرټ بټن یې په تور یو بل کپي هم واخلئ داسې دلته او د دې کوم پاسنی شیپ کالر سره کم ته ورته تبدیل کړئ بدل مو کړلو دواړه سلیکټ کړئ صحیح ملګرو او تاسو راشئ ما تاسو ته فات فاینډر ویلی او فات فاینډر وظیفه دغه ده تاسو د شیپ کې تغیرات راوړئ دواړه شیپونه ما څنګه کړل سلیکټ کړل دواړه شیپونه سلیکټ شول زه به راشم فات فاینډر ته او دلته به راشو فات فاینډر به موږ را اوپن کړو که تاسو ملګرو ټولز لټوئ تاسو ته ما ویلي تاسو به کوم بټن ته راځئ وینډوز بټن ته به راځئ فات فاینډر موږ سره چیرته دی فات فاینډر دغه ده فات فاینډر راغلو تاسو به چې وکئ هلته به ورته ولیکئ چې ماینس فرنټ ماینس که موږ سره په دا ډول سره موږ سره شیپ څنګه شولو کریټ شولو خو لږ ما غلط ډرا کړلو دلته به زه ته چې وکړم نه کوي داسې ویسم لږ منظم راشي تاسو راشئ اوس ماینس فرنټ وایي تاسو سره به دا ډول شیپ څنګه شي کریټ شي اوس راشئ او دا هغه شیپ څنګه کوي دلته راوړئ دې ساحې ته راوړئ او دا لږ څنګه کوي کوچنی کوي سلیکشن ټول ته راشئ د شیپ بټن ونیسئ لږ منظم غوندې څنګه شي کوچنی شي راشئ دلته تاسو دا ورته واچوئ شیپ بټن ورسره ونیسئ خدام ملګرو په دې ډول څرنګه کړلو سیټ اپ کړلو اوس تاسو راشئ ملګرو اوس تاسو راشئ چې وکئ تاسو بیا راشئ یو شیپ راواخلئ صحیح ده ډبل کلیک وکئ ماته 3 پوینټس راکړل تاسو دا څنګه کوئ داسې روټیټ کړئ سلیکشن ټولز ته راشئ سلیکشن ټولز کې دا څنګه کوئ راواخلئ دا لږ کوچنی کړئ
ډایرکټ سلیکشن ټولز وظیفه مو وایه تاسو کولی شئ دا کوم پاینټ چې دا ورته داسې کر غوندې دلته راوړئ او موږ سره د فریم چې دی لږ کوچنی دی زه به لږ نور هم څنګه کړم د هغه پراخه کړم لپاره به سلیکشن ټول ته راشم دا به سلیکټ کړم او لږ به یې څه نور هم پراخ کړم صحیح چې موږ سره منظم راشي دا لږ به موږ ورته پراخوالی هم څنګه کوو زیات هلته باید ما دغه آی ډي کارډ هغه چې دی هغه لږ زیات اخیستی وی خو نو پرابلم مشکل نشته دی ملګرو موږ به یې اوس ورته سیټ اپ تاسو راشئ دلته او تاسو چې وکئ دا دواړه سلیکټ کړئ صحیح ملګرو دغه دواړه سلیکټ کړئ او شیپ بټن ونیسئ ملګرو دا د ډول سیټ اپ شولو تاسو راشئ اوس دغه ته د منظم کړئ صحیح دا 90 درجې مو سره روټیټ کړئ سیم داسې لږ ایرو کی سره دغه دلته بیسئ او دلته راشئ اوس تاسو ما تاسو ته لاین ویلی اوس صحیح ده تاسو کولی شئ یو لاین راواخلئ شیپ بټن ونیسئ دې ځای او دا څنګه کوئ داسې لاین ډرا کړئ لاین تاسو بارډر څنګه کوئ آن کوئ او تاسو چې وکئ دغه څخه ډایرکټ سلیکشن سلیکټ کړئ او د آف ایرو کیو په توګه داسې بیرته ویسئ دې سره لږ منظم راشي او دا هم ورته سلیکټ کړئ دا برخه دا هم لږ داسې منظم باندې ډرا کړئ اوس ملګرو څه وکړئ دلته دغه سلیکټ کړئ همدې کالم دغه تور صحیح ملګرو دواړه سلیکټ کړئ او دواړه څنګه کوئ ګروپ کړئ چې وکړئ ګروپ کړئ کنټرول جی شټ کړ دا آلټ بټن ونیسئ صحیح او دا چې کوئ تاسو ورته روټیټ کړئ ډایرکټ سلیکشن نه سلیکشن ټولز باندې داسې روټیټ کړئ موږ دا روټیټ کړلو لږ منظم کړلو دغه برخې باید موږ سره منظم راشي داسې دې ډول سره داسې منظم راشي ملګرو اوس عکس راوړل دي موږ سره پرنټر نو تاسو څه وکړئ زه لومړنی راشم دا لږ کوچنی کړم دې لپاره به تاسو راشئ یو شیپ به راواخلئ راونډډ اور ریکټینګل راواخلئ او دلته چې وکړئ ډرا کړئ صحیح ډرا مو کړل او تاسو د چې وکړئ دا ورته داسې روټیټ کړئ پنځه څلوېښت درجې وکړئ دلته یې ملګرو تاسو کولی شئ دې نه یو بل کپي هم واخلئ دلته او تاسو راشئ اوس عکس راواخلئ عکس لپاره به زه راشم خپل ته فوټو سی ډرایو کې شته دي ډي ډرایو کې عکسونه دي تاسو کولی شئ عکس راوړئ ما سره عکس د ډیزاین لپاره عکسونه شته دي نو زه به دلته یو عکس ورته راواخلم ښکلی جالب عکس وګورئ ملګرو فرض کړئ ما ورته دغه عکس څنګه کړل انتخاب کړو راکش به یې کړئ راډرا به یې صحیح ده او لیسټر کې به یې دلته پیسټ کې واچوم تاسو چې هر عکس وغواړئ هغه راواخلئ صحیح زه به دا کوچنی کړم عکس او دلته به یې څنګه کړم راوړم را مې وړلو تاسو چې وکړئ اوس دغه عکس داسې لږ کوچنی کړئ دلته یې راوړئ دې څخه ده تاسو څه وکړئ دغه رایټ کلیک وکړئ ارینج باندې او سینډ ټو بیک کې صحیح ملګرو او دغه اوس سلیکټ کړئ دواړه شیپونه شیپ بټن ونیسئ او رایټ کلیک وکړئ دې باندې کلیپینګ ماسک مې تاسو ته ویلی دې باندې کلیک وکړئ چې عکس یې مرچ شي ډبل کلیک وکړئ عکس کې کنور ته راته مرسل داسې عکس موږ سره بیا سیټ اپ شي اوس عکس راولی شئ دلته څنګه کوئ واچوئ صحیح ملګرو
کس موږ سره په منظم ډول شیفټ ته څنګه شولو دا به دا ډیلیټ کړم نو پرابلم. اوس تاسو راشئ چې وکړئ ملګرو، تاسو سمپلی راشئ ټایپوګرافي ته او دلته چې ولیکئ نیم ولیکئ. مثال چې زین العابدین سره زه لوی یم. صحیح زه خو دا ورته لږ څنګه کوم आईडी او پیج ملګرو مطلب نمبر. صحیح تاسو دا زما شماره ده. که تاسو موږ سره لایف کلاس غوښتل تاسو کولی شئ موږ سره لایف کلاس هم واخلئ. د کمپیوټر ساینس ریلیټډ مربوطه ډول کلاسونه مو غوښتل تاسو موږ سره د واتساپ شماره باندې میسیج کولی شئ. او زه به دلته راشم ایمیل به مو ولیکم. زده کوونکي تاسو کولی شئ دا مونږ ایمیل ادرس دی. تاسو موږ سره په دې باندې ایمیل هم کولی شئ @gmail.com. صحیح ملګرو زه به دا لږ ورته کوچنی کړم. تاسو نور معلومات تاسو مربوطه لرئ هغه کې تاسو کولی شئ یو ښکلی لوګو راوړئ. هغه دلته څنګه کوئ ور واچوئ د مکتب وي او د هر څه وي او تاسو سره به آی ډي کارت لا ښکلی پیدا کړي. او کولی شئ تاسو لږ نور سټایل هم اډ کړئ. صحیح ملګرو دلته راشئ تاسو چې وکئ دې کې لږ نور سټایل هم کولی شئ څنګه کوئ ورته اډ کړئ. نور عکس مو که غوښتل دلته تاسو ورته لوګو اچولی شئ. یا مثالا زه راشم دلته کې به مونږ راشو فرض کوي ما سره ویو لوګو به راواخلم یا یو څه آیکن به راواخلم هغه به لاندې هلته پیسټ کړم. که تاسو لیدلي په پوسټر کې د فیسبوک واتساپ ښکلي آیکن وي صحیح نو تاسو کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ. هغه دلته څنګه کوئ راوړئ. مثالا زه به چې وکړم زه به دلته دغه بوکس کوم پکچر ده دا به ورته راوړم. صحیح نو دغه بس مثلا دا به هم راوړم. صحیح دا به دلته به چې وکړم دلته زه به یو شیپ راواخلم دې لپاره ښکلی شیپ هغې کې به یې څنګه کوم دغه واچوم دا به راوړم دلته کې او دواړه به سلیکټ کړو دا مونږ چې کړو دا مونږ سره لږ لوی دی. زه به دا انځور څنګه کوم کوچنی کړم. انځور چې کوچنی شو ډبل کلیک مونږ سره به عکس څنګه شي مات شي. تاسو کولی شئ دا هم څنګه کوئ. دا عکس مونږ سره بیکګراونډ لري ښکلا نه لري دومره دا به دا ډیلیټ کړم. تاسو هر څه یې دې ځای کې واچوئ ښکلی آیکنس واچوئ نو تاسو سره به آی ډي کارت لا هم څنګه ښکلا پیدا کړي. نو ملګرو دغه مونږ سره د آی ډي کارت ډیزاین څنګه کولی شو موږ یو پروفیشنل مسلکي آی ډي کارت څنګه کو ډیزاین کو. ملګرو په دې کې ما نور ډیزاین هم کړی وه خو چونکې موږ سره ویډیو لینت هم زیاتېږي او بیا او یوټیوب باندې هم هغه شاګردان چې دي هغه څنګه کوي هغه ډېر بور کېږي ویډیو باندې ویډیو نه ګوري. دې خاطره زه ویډیو سایز کوم هم صحیح ده ملګرو. تاسو کولی شئ د آی ډي کارت نه استفاده وکړئ لږ نور څه کالر پکې اډ کړئ نو لا به مسلکي شم. نو ملګرو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي چینل سبسکرایب مه هېروئ. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به موږ او تاسو په لوګو یا پوسټر ډیزاین باندې کار کوو. همداسې سټپ بای سټپ مخته ځو تر څو تاسو په ایلسټریټر کې ایکسپرټ شئ.